بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نگران حکومت څه ته وایي؟ نگران حکومت څنګه جوړیږي، کله جوړیږي، وخت یې څومره؟ نو دې باندې یو څو خبرې کوو. ګورئ، نگران حکومت هغه وخت کې جوړیږي چې کله اسمبلی ماته شي او الیکشن کېږي، یا اسمبلی خپل وخت مقرر کړي، نو د هغې نه پس چې الیکشن کېږي، نو هغه الیکشن هغه 2 میاشتې یا 3 میاشتې چې وي، نو د هغې لپاره نگران حکومت جوړیږي. نگران حکومت څوک جوړوي؟ نو چې کوم وزیر اعظم او ګوینګ پرایم منسټر چې کومي او چې کومه اسمبلی لکه خپل وخت پوره کړي، هغه کې هم اپوزیشن لیډر د دې دواړو په مشوره باندې نگران حکومت جوړیږي. 2 نمونه وزیر اعظم صاحب د خپل طرف نه پیش کړي او 2 نمونه اپوزیشن لیډر، نو 4 کسان شو. په دې 4 کسانو باندې دی یو بل سره مشوره وکړي، باس وکړي، نو په دې 4 کې چې په کم یو نوم باندې دی متفق شو، هغه سړی بیا نگران وزیر اعظم شي. نو کچره دی په دې باندې متفق نشي، نو بیا د هغې نه پس پارلماني کمیټي ورته وایي. پارلماني کمیټۍ کې 4 کسان د اپوزیشني او 4 پکې د حکومتي، او دا 8 واړه کسان چې دي نه دی بیا مشوره کوي، صلاح کوي، او دی د نگران وزیر اعظم دپاره یو سړي باندې متفق کیږي. کچره دی هم ناکامه شي، نو د هغې نه بعد به الیکشن کمیشن آف پاکستان هغوی به یو سړی نگران وزیر اعظم کی، او د هغوی به د اډر په ذریعه باندې یو سړی نگران وزیر اعظم کی. نگران حکومت د څومره وخت لپاره وي؟ نو نگران حکومت د 2 میاشتو لپاره وي، چې کله 5 کاله برابر کی یو حکومت او بل حکومت لپاره الیکشن کیږي، نه دا د 2 میاشتو لپاره جوړیږي. نو چې کله اسمبلی ماته شي، نو په دې وخت کې بیا دا د 3 میاشتو لپاره جوړیږي. او نگران حکومت پرایم ډیوټي نوې الیکشن کول دي، فرش الیکشن کول دي په پرامن ماحول کې، او غټ کارونه دی نشي کولی. نگران وزیر اعظم صرف نه بلکې بیا پوره نگران حکومتي، نگران کابینه یو وزیر اعظم مقرر شي، نه بیا ځان سره نگران وزیرانو مخلي، لکه وزیر خارجه، وزیر داخله، ټول وزیران اخلي. نو هغې سره پوره یو نگران سیټ اپ جوړ شي. څنګه چې په مرکز کې نگران وزیر اعظم او نگران حکومت جوړیږي، همدغسې په صوبو کې هم ده. صوبو کې هم چې کله فرش الیکشن کیږي، نو د دغه 2 میاشتو 3 میاشتو لپاره نگران وزیر اعلی جوړولی شي. نگران وزیر اعلی جوړولو طریقه بالکل همدغسې ده څنګه چې نگران وزیر اعظم ده. هلته کې هم آوټ ګوینګ چیف منسټر او آوټ ګوینګ اپوزیشن لیډر په خپله په دواړو په مشوره باندې یو نگران وزیر اعلی اپوینټ کیږي، او چې کله نگران وزیر اعلی اپوینټ شي، هغه هم ځان سره نگران کابینه، صوبایي کابینه اخلي. او هلته کې همدغسې ده که چېرې دی او وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر اختلاف راشي، نو بیا به پارلماني کمیټۍ ته خبره ځي، او که هغوی ونه کړي، نو بیا به الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خبره ځي. د دوی اختیار څومره پورې کار کولی شي؟ دوی غټ انیشیټیو نشي پورته کولی، لکه مطلب دا دی غټ پروجیکټ نشي لانچ کولی، او ټرانسفرز هم نشي کولی، اپوائنټمنټس هم نشي کولی، لکه نوي کسان نشي اخیستی، نوکرای به دی نه دغه کوي، هغه نوې حکومت کوي. بار ملکي ارګنایزیشنز یا ملکونو سره، حکومتونو سره معاهدې هم نشي کولی، چې کوم روانې معاهدې دي، لکه اوس IMF سره د پاکستان کوم روان پروګرام دی، دغه روان پروګرام کې دی سره مذاکرات کولی شي، هغه کار جاري ساتلی شي، خو نوې معاهده نشي کولی. او هر چې لکه اوس بغیر د دې نه خو ملک نه چلیږي چې وزیر اعظم نه وي که نه، نو که د بار نه یو صدر یا وزیر اعظم پاکستان ته په دوره باندې راځي، نه به چا سره ملاقات کوي. نو دغه ټایم کې د نگران وزیر اعظم هغه ټول د روټین کاروایي دی چلی، پرایم منسټر آفس کې ناستي، او پرایم منسټر آفس کې چې د روټین کومه کاروایي پیپر ورکي، نه هغه ټول وزیر اعظم صاحب کوي. دغه شان ټول منسټریز چې کوم دي منسټران، هغوی هم هغه خپل کار چلی. نو هغه خلا چې کوم وي چې حکومت نه وي، نو څنګه به کاري؟ نو هغه خلا دی پر کړي، هغه سپیس یې فل کړی، او داسې د ملک دا کار رواني، خو دغه غټ کار نشي کولی. بجټ چې کوم دی نه، بجټ هم په آئین کې څه پابندي نشته چې دی به بجټ نه پیش کوي، او داسې خو اخلاقي طور سره دا د دې کار نه دی چې د دې ټایم صرف 2-3 میاشتې نه دی، د پوره کال لپاره به څنګه بجټ جوړوي. او بجټ امید دي تاسو به پوه شوي وئ. ډېره مننه.